أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند اتلسمه فته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، په تیره 19 فته کې موږ د احد غزا بیانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لښکر پس له هغه څخه چې شپه یې د احد او مدینې منورې په مابین کې تیره کړه، د شنبې د ورځې په سهار د احد و طرف ته رهي سوه او داسې ځای ته ورسېده چې دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق او د ده ملګري 300 نفر د مسلمانانو د لښکر څخه جلا سوه او د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې د دوی د دغه عمل په سبب د واقعي مسلمانانو 2 نورې ډلې هم ضعیفه سوې او د تګ اراده یې وکړه، خو بیا هم د الله عز وجل په مهرباني بیرته پاته سوې. په دغه وخت کې عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه چې د جابر ابن عبدالله پلار دی په منافقانو پسې سو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې خپلې واجب وظیفې ته متوجه کړي او راوی ګرځوي. ورته وایي داسې مه کوئ، راسئ فی سبیل الله جنګ وکئ یا اقلا د خپلو ځانو څخه دفاع وکئ. منافقان ویل که موږ په دې پوه سو چې خامخا جنګ پیښیږي نو موږ نه تلو، ستاسې په ملګرتیا مو جنګ کاوه. عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه ځینې راوګرځېدی او د ځانه سره یې وویل د الله دشمنانو، الله مو ورک که، الله عز وجل به خپل نبي ستاسې څخه مستغني کړي، یعنې تاسې ته بې حاجت نسي پاته. د دغو منافقینو په باره کې د سورت آل عمران 168 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، یعنی د دې دپاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکاره او معلوم کړي چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وه، او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سوه چې احد ته راځئ، د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنګ وکئ یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپلو ځانو، خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکئ. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، نو دغه منافقانو وویل که موږ په جنګ پوهېدلی خامخا به مو ستاسې متابعت کړی وای. د دغه تلاوت سوي آیات شریف څخه چې د منافقانو قول دی 3 قسمه مطلب اخیستل کېدلی سي. اول دا چې دوی وایي اصلا جنگ نه پیښیږي، دا فقط یوه آوازه ده، جنگ نسته، که موږ په دې پوه سو چې جنگ کیږي نو خامخا ستاسې سره ملګري کېدو. دوهم دا چې که چیرې یو منظم او پر قانون موافق جنگ وای نو موږ به خامخا ستاسې سره پاته سوي وای، مګر اوس د یوه طرفه 3000 منظم لښکر دی او د بله طرفه فقط 1000 نفره بې وسلې او اسلحې دربدره مسلمانان دي. دا خو جنگ نه دی، فقط د خپل ځان هلاکول دي. دریم دا چې که موږ په جنگي فنونو او قوانینو پوهېدلی نو خامخا ستاسې سره پاته کېدلو، چې دا یې په حقیقت کې مسلمانانو ته طعنه او پیغور ورکاوه چې تاسې زموږ مشوره نه کړه قبوله چې په مدینه کې به پاته سو او د نورو په نظر مو عمل وکئ، راووتلاست. د دې دا معنا وه چې موږ په جنګ نه پوهېږو او تاسې پوهېږئ، نو موږ ناپوهان د څه شي دپاره د خپلو ځانو سره بیا یاست.
مقصد دا چې منافقانو د درواغو په بهانو او پلمو خپل ځانونه د جنگ څخه وکشه او لاړه. الله عز وجل د دغه منافقانو د دغه جواب د تکذب په باره کې فرمایي هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. دوی دغه منافقان په دغه ورځ چې دغه خبره یې کوله و کفر ته ډېر نږدې وه نسبت و ایمان ته. دغه منافقان چې په زړه کافران او په خوله مسلمانان وه د احد د جنگ په وخت کې په تشو بهانو او پلمو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه جلاس وه او بیرته مدینې منورې ته رهیس وه. دغه د دوی ظاهري حالت هم تر ایمان و کفر ته ډېر نږدې دی او په خپل دغه عمل سره مسلمانانو ته ضرر او کفارو ته ګټه رسوي. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم. دغه منافقان په خپلو خلو سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې یې د هغه تصدیق نسته. والله اعلم بما یکتمون. او الله عز وجل په هغه څه ډېر ښه عالم او خبر دی چې دوی یې په خپلو زړو کې پټوي. دوی خو په ژبه سره وویل لو نعلم قتالا لاتبعناکم. او هغه څه چې د دوی په زړو کې دي هغه نه وایي، خو د دوی په زړو کې دا وه چې ښه دی چې مسلمانان مغلوبه او ناکامه سي او موږ به بیا د خوشحالۍ اتڼونه کوو. خیر، اوس خو 300 نفره منافقان د مسلمانانو څخه جلا سوه او پاته لشکر چې ټوله 700 نفره وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن پر طرف وررهي کوي. خو دلته بیا یو بل مشکل پیښ دی، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د تاکتیک په اساس غواړي چې د مسلمانانو لشکر داسې ځای واړوي چې د احد غر یې وشاته وي. مګر اوس د مشرکانو د لشکر ډیرو حصو په داسې ځایو کې اړولي دي چې د مسلمانانو او د احد د غره تر مابین دي. مسلمانان نشي کولای چې مستقیما د احد غره ته ورسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک موږ پر داسې لار و احد ته وروستلی سي چې د کفارو پر لشکر نسو ور. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه مور ولم. او بیا یې د احد د غره و طرف ته داسې یوه لنډه لار اختیار کړه چې د بني حارثه په حره او کشتو کې تېرېده او د مشرکانو لشکر د غرب و خواته پاته کېدی. په دغه لار کې لشکر د مربع ابن قیظي پر کشت ورغلی چې دغه سړی په ښکاره د اسلام دعوه کوي او په زړه کې منافق و او په سترګو هم ړوند و. کم وخت چې مربع ابن قیظي پوه سو چې لشکر زما په کشت کې تیریږي نو د لشکر په مخ کې ودرېدی او د مسلمانانو پر مخانو خاورې ورپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي که ته رسول الله یې تا ته دا اجازه نه درکوم چې زما په کشت کې تیر سې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي موږ مجبوره یو، بله چاره نه لرو، دغه لار موږ به هغه خپل ځای ته رسوي. منافق وایي یا دا زما د کشت څخه به نه تېرېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وایي بله لار نسته، موږ باید پر دغه لار تیر سو. خو سړی ممانعت کوي، حتی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بې ادبه خبرې کوي. مسلمانان ور د مخه سوه چې دغه منافق ووژني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدئ، دا ړوند د سترګو او ړوند د زړه دی او په کشت کې تیر سي. نو مسلمانان په کشت کې تیریږي او دی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته بد وایي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د احد وغره ته ورسېده او هلته په داسې یو ځای کې واړول چې د لشکر مخ د مدینې منورې و طرف ته و او شایه د احد د غره و لوړو لاشو ته وه چې په دې ډول سره د کفارو لشکر د مسلمانانو او مدینې منورې په مابین کې و. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر جوړ او منظم کړي. د جنگ دپاره قطار قطار ودرول، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په یوه شي بند دی او د هغه څخه تشویش لري.
هغه دا چې کم وخت چې جنگ شروع سي د مسلمانانو شا و غره ته ده د شا د طرفه څوک حمله نسی پر کولای مګر هلته د دوی و جنوبي طرف ته یو کوچنی غر سته ممکن د دغه غره د طرفه څخه د دشمن د خوا یو څوک راسي د جنگ په وخت کې به د مسلمانانو فکر او توجه د مخ و طرف ته وي شاته به څوک نه وي متوجه او که دشمن د دغه کوچني غره تر شا راتیر سي نو به د مسلمانانو تر شا وي او بل دا چې د جنگ میدان هم تر دغه کوچني غره لاندې دی که څوک پر دغه غره لوړ وي د جنگ میدان ټوله تر لاندې کیږي او په غشو یې ویشتلی سي نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم فکر په دغه کوچني غره بند و خو د دغه لارې د بندولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ماهره غشو ویشتونکو یوه ټولۍ انتخاب کړه چې د 50 نفرو په شاوخوا کې وه او د دغه ټولۍ مشر یې عبدالله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري الاوسي البدري رضی الله تعالی عنه مقرره کړي چې دغه غره ته په وروسته کې د جبل الرمات یعنی د ویشتونکو غر په نامه سره ویل کېده او ویل کېږي چې دغه غر د مسلمانانو د لشکر د جنوب شرق و طرف ته واقع و او تقریبا 150 متره د مسلمانانو د لشکر د موقعیت څخه لرې و ورونو زه ولې دغه ځایونه په داسې تفصیل سره درښیم دا د دې دپاره که مو یو وخت د مدینې منورې زیارت په نصیب سو او د احد و شهیدانو او غره ته ورغلاست د شهیدانو قبرونه دغه غر او میدان جنگ به ټول ووینئ نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه غشي ویشتونکي امر کړه چې د دغه غره پر سر به ناست یاست او ستاسې وظیفه 2 شی دي فقط دغه 2 کاره به کوئ اول هر څوک چې وغواړي چې د دغه لارې څخه میدان جنگ ته ورسي هغه به نه پرېږدئ چې د شا د طرفه پر موږ راسي په غوښو یې ولئ که موږ کامیابه وو که ناکامه تاسې به پر خپل ځای ثابت ولاړ یاست چې ستاسې د طرفه څخه څوک رانسي که مو ولیده چې موږ وژل کیږو بیا هم زموږ کومک مه کوئ او که مو ولیده چې موږ غنیمتونه ټولوو بیا هم په هغه کار کې زموږ سره ګډون او اشتراک مه کوئ او بل دا چې د دغه لوړې څخه به په میدان جنگ کې پر کفارو د غشو وارونه کوئ ځکه دغه 50 نفره هغه ښه ویشتونکي وه نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوامر و دغه 50 نفرو ته واضحه او روښانه وه چې ستاسې وظیفه دا ده که موږ کامیابه هم سو تاسې به تر هغو خپل ځای نه پرېږدئ چې زما امر درته راځي او که موږ غنیمتونه ټولول تاسې به په دغه کار کې زموږ ملګرتیا نه کوئ او که موږ مات سو شکست مو وخوړئ بیا به هم تاسې زموږ د کومک دپاره خپل ځای نه پرېږدئ نه به زموږ په کامیابي او نه به زموږ په شکست کې خپله وظیفه پرېږدئ دغه امر یې و دغه 50 نفرو ته په تکرار سره ووایه چې ستاسې وظیفه دغه ده امر واضح او صریح دی تاسې ته د خپله ځایه څخه بې له زما د امره څخه بل په هر سبب حرکت کول منع دي دغه نفرو هم دغه امرونه په دغه وضاحت سره واورېده او قبول یې کړه نو د غره پر سر د دغه ډلې په تعینولو او کښېنولو سره او په دغه شدیدو اوامرو سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه یوازنۍ لار چې ممکن د هغه طرفه څخه د مشرکانو د اسانو د سپرو ډله د شا د طرفه د مسلمانانو وصفو ته ورسي او پر مسلمانانو راوګرځي بنده کړه پاته سو د مسلمانانو نور لشکر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لشکر پر راسته طرف منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه د قومندان په صفت مقرره کړي او د لشکر پر چپه طرف یې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مقرره کړي چې مقداد ابن الاسود یې معاون و او د زبیر رضی الله تعالی عنه وظیفه دا وه چې د خالد ابن ولید د سپرو د ټولۍ مخه به نیسي او د لشکر په مخ کې د مسلمانانو هغه نامداره پهلوانان او هغه مشهوره دلاوره کسان چې هر یو یې په جنگ کې پر زرو حساب و ودرول د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنگ نقشه ډیره دقیقه او حکیمانه وه چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عسکري قیادت نبوغ
او عبقریت ښکاره کېدی، او دا ممکنه نه ده چې هیڅ قومندان دي چې هر څونه په جنگ هم پوه وي تر دغه دقیقه او د حکمته ډکه نقشه جوړه کړي. اولا یې د جنگ په میدان کې هغه ډېر ښه او مناسب ځای ونیوی، که څه هم د دشمن لښکر تر دوی د مخه و میدان جنگ ته راغلی و او دوی وروسته راغله، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دقت او حکمت یې ځان و داسې ځای ته ورساوه چې شا او د شا راسته طرف یې په غرو ساتلی و. په چپه طرف او د چپه طرف په شا کې چې کومه خالیګاه موجوده وه او د دې امکان و چې دشمن دې د دغه طرفه څخه راسي، هغه یې د دغه 500 نفرو غشو ویشتونکو په ذریعه وساتل، او د خپل لښکر دپاره یې داسې یوه لوړه اختیار کړه که لښکر شکست هم وخوري و تیښتې ته نه مجبوره کیږي، چې بیا یې دشمنان ونیسي او بندیان یې کړي، او که بیا چیرې دشمن وغواړي چې و دغه لوړې ته پسې ور وخیږي ډېر ځاني تلفات به ورکوي، او دشمن یې ودې ته مجبوره کوي چې د خپل لښکر د اړولو دپاره کښته ځای ونیسي، چې په نتیجه کې دشمن کامیابه هم سي، د فتح او نصرت فایدې او ثمرې لاسته نسي راوړلی. او که کامیابي د مسلمانانو وه دوی ځینې تښتېدلی نسي، او د مسلمانانو د لښکر د شمیر کموالی یې په خپل دلاوره او زړوره اصحابو پوره کړي. نو د نبوي لښکر تیاری او آمادګي د احد د جنگ دپاره د هجرت په 3 کال د شوال د میاشتې په 9 تاریخ د شنبې د ورځې په سهار په دغه ذکر سوي ترتیب سره ونیول سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې 2 زغرې یې سر پر سر سره اغوستې وې د لښکر په مابین کې ودرېدی او ویل تر هغو به په جنگ شروع نه کوئ چې ما نه یاست امر کړي، او اوس خپل اصحاب و جنگ ته په قسم قسم طریقو تشویقوي او دلاوره کوي. ویل که تاسې په جنگ کې صبر وکئ او ثابته پاته سئ ستاسې د کومک دپاره به ملائکې راسي، ځکه الله عز وجل په 300 ملائکو وعده ورسره کړې وه. د بدر په غذا کې الله عز وجل 1000 ملائکې راولېږلې او اوس یې په 300 بلکې تر هغه هم زیاتې وعده ورسره کړې ده، په دې شرط چې مسلمانان په جنگ کې صبر وکړي او ثابت ودرېږي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 124 نمبر او رستنیو آیاتو کې فرمایي اذ تقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. یعنی کم وخت چې تا مؤمنانو ته ویل چې آیا ستاسې دپاره دا بس او کافي نه ده چې ستاسې رب ستاسې سره په 300 ملکو چې د اسمانه څخه رالیږل سوي وي کومک وکړي. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. هو که تاسې صبر وکئ او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ دغه 3,000 ملائکې مو بس او ستاسې د کومک دپاره کافي دي. او که مشرکان پر تاسې په ناڅاپه ډول راسي ستاسې سره به ستاسې رب په 5,000 علامه لرونکو ملائکو کومک او مرسته وکړي. هلته داسې اوازه نشر او خپره سوه چې کرز ابن جابر د لوی لښکره سره د کفارو د کومک دپاره رارهیدی. نو الله عز وجل د مسلمانانو د اطمینان دپاره وفرمایل چې 3 نه بلکې 5,000 ملائکې به ستاسې د کومک دپاره در ولېږم، مګر هو تاسې باید پوه سئ چې دغه د ملائکو لېږل فقط ستاسې د اطمینان او خوشحالۍ دپاره دي چې زړه مو پر قراره سي، که نه په حقیقت کې نصر بری او کامیابی یوازې او یوازې د الله عز وجل د طرفه دي. نو ځکه الله عز وجل پسې فرمایي وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. او الله عز وجل ندی ګرځولي دغه مرسته او مدد مګر ستاسې د خوشحالۍ دپاره او د دې دپاره چې ستاسې زړونه تسکین او اطمینان پیدا کړي. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. او نه د مرسته مدد نصرت کامیابی مګر د طرفه د الله هغه چې ډیر قوي او غالب دی، او هغه الله چې هر کار په حکمت او مصلحت سره کوي.
ورونو، یو شی چې د یادونې وړ دی هغه دا چې ځینې علمای کرام او مفسرین وایي چې دغه آیاتونه د احد په ورځ نازل سوي دي او ځینې وایي چې د بدر په ورځ نازل سوي دي. څرنګه چې ما د بدر په غزا کې دغه آیاتونه نه و ذکر کړي نو دلته مې ذکر او بیان کړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ مسلمانانو ته دا زیری هم ورکړي که مو صبر وکړي او ثابت پاته سواست لکه څرنګه چې په بدر کې ستاسې د کومک دپاره ملائکې راکښته سوې دلته به هم ستاسې د کومک دپاره درته راسي، مګر هو صبر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب و صبر ته تشویقوي او فرمایي د دشمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې ټینګ او ثابته ودرېږئ، ځکه تاسې ته معلومه ده چې د مسلمانانو شمېر 700 نفره دی او کفار 3000 نفره دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله توره پورته کړه، ویل څوک دغه زما توره د هغې په حق اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل یا رسول الله زه اخلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې را ایسته کړه، ور یې نه کړ. حمزه رضی الله تعالی عنه کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا توره پورته کړه او ویې ښورویل، ویل څوک دا زما توره د دې په حق اخلي. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل زه غواړم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کړي، توره یې نه کړه ور. علي رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل زه غواړم یا رسول الله. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کړي او توره ور نه کړه. زبیر رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي. مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل زه یا رسول الله. ورونو، دغه نفر چې تر اوسه د تورې اخیستلو دپاره ولاړ سوي دي ټوله د مسلمانانو هغه مشهوره شجاع دلاوره او تکړه جنگي پهلوانان او قهرمانان دي. په نورو ټولو مسلمانانو کې یا خو د دوی په مثل نسته او کوي ډېر به کم وي. ته فکر وکړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې چې دا بیا په وروسته کې و، کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مصر کې و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته کومک ورلیږي، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته لیکلي وه ما 8000 نفر ستا د کومک دپاره در ولیږل. حال دا چې د لښکر شمېر 4000 نفره و. نو بیا په خپله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا واضحه کړه چې هو د دغه لښکر سره چې 4000 نفره دی 4 نفره قومندانان ورسره دي چې هر یو یې ماته پر 1000 نفرو حساب دی، چې په هغه 4 نفرو کې یو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او بل مقداد رضی الله تعالی عنه، چې دغه نفر هر یو یې پر 1000 نفرو حساب و. دا د دغو نفرو جنگي طاقت او مهارت و. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله توره و دغه نفرو ته ور نه کړه، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره دغه نفر وانخلي نو بیا څوک اخلي. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله توره د 5 وار دپاره پورته کړه او ویې فرمایل څوک دغه توره د هغې په حق اخلي. ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه چې نوم یې سماک ابن خرشه دی ولاړ سو، ویل یا رسول الله د دغه تورې حق څه شي دی؟ اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه پوښتنې انتظار کاوه. تر اوسه چا پوښتنه نه ده ځینې کړې چې حق یې څه شي دی. هر یوه بې له پوښتنې ویل چې زه غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دې تورې حق دا دی چې دونه وهل به پکوې تر څو چې کږیږي، یعنی په دې توره به دونه کفار وهې چې د ډېرو وهلو څخه توره کږه سي. ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه د دې په حق سره اخلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره و ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه تر اندازې زیات خوشحاله سو، ځکه دا هغه توره ده چې ډېرو لویو پهلوانانو وانخیسته او اوس د ده په نصیب سوه،
او په دغه کار سره د ده درجه او مقام لوړ او ښکاره سوه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه توره واخیسته چې هغه 4 جنگي قهرمانان د هغې په اخیستلو نه سوه موافق او اوس د ده په نصیب سوه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې په خپله هم شجاع او دلاوره جنگي پهلوان و، د جنگ په وخت او میدان کې به په کبر او غرور، ناز او نخرو تک کاوه او د یو سور دسمال درلودی. کم وخت چې به دغه دسمال پر سر وتړي خلق به پوه سوه چې د مرګ تر وخته جنگ کوي، یعنی بې له مرګه د میدان جنگ څخه نه وځي. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره واخیسته، هغه سور دسمال یې د جیبه څخه راویستی او پر سر یې وتړي او د 2 لښکرو په مابین کې په فخر او غرور سره تک کوي، یوې خوا او بلې خوا ته کږیږي، توره پورته کښته کوي، په خلقو یې ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومسل او وی فرمایل دغه تګ داسې تګ دی چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی خوښ بې له دغسې ځایه څخه، یعنی که فخر پر کفارو وي پروا نه کوي، بل نو په هر ځای او هر وخت کې الله او رسول الله فخر او غرور نه خوښوي. دا خو د مسلمانانو د لشکر حال و. هلته مشرکانو خپل لشکر د پخوانیو جنګو پر نظام موافق جوړاوه. د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن صخر ابن حرب و، هغه چې د لشکر په مابین کې مرکز و، او د لشکر د راسته طرف قومندان خالد ابن ولید و چې په دغه وخت کې مشرک و، او د لشکر د چپه طرف قومندان عکرمه ابن ابي جهل و، او د لشکر پیاده قومندان صفوان ابن امیه و، او د لشکر د غشي ویشتونکو قومندان عبدالله ابن ابي ربيعه و، او د لشکر د بیرغ مسؤلیت د بني عبدالدار وظیفه و چې دغه منصب و بني عبدالدار ته هغه وخت ورسېدلی و چې بني عبدمناف تر قصي ابن کلاب وروسته د قریشو په مابین کې منصبونه او وظیفې سره ویشل، نو د جنګو د بیرغ اخیستلو وظیفه و بني عبدالدار ته وسپارل سوه او هیچا نسوای کولای چې دغه منصب د دوی څخه واخلي. دا کار لکه سقایه او رفاده، یعنی حاجانو ته اوبه او ډوډۍ ورکول، لکه د کعبې شریفې پوښول او داسې نور کارونه چې ویشل سوي وه. د بني عبدالدار میراثي وظیفه وه. نو ابو سفیان چې د لشکر عمومي قومندان و، د دې دپاره چې د دوی احساسات وپاروي ورته وویل یا بني عبدالدار، د بدر په ورځ بیرغ ستاسې سره و او موږ ته هغه راپېښ سوه چې راپېښ سوه. خلق بیرغ ته ګوري، که بیرغ ولوېدی لشکر مات سو، نو یا به نن د بیرغ پوره ساتنه کوئ یا یې موږ ته راپرېږدئ چې موږ یې ساتنه وکړو. ابو سفیان په خپل مقصد کې کامیابه سو. بني عبدالدار د ده په خبرو په قهر او غضب سوه، ویل موږ خپل بیرغ و تا ته در تسلیم کو، ته به ووینې چې د جنگ په وخت کې موږ څه کارونه کوو. او واقعا هم بنو عبدالدار په جنگ کې داسې ثابته ودرېده چې د خپلو پلرو نسل یې ټوله ختم کړي، یعنی ټوله د مرګ تر وخته ثابت ودرېده او ټوله د مسلمانانو د طرفه ووژل سوه چې قصه به وروسته واوري. د جنگ تر شروع کېدو د مخه قریش غواړي چې د مسلمانانو په صفو کې تفرقه او نزاع واچوي. نو د دغه مقصد دپاره اولا ابو سفیان و انصارو ته حال ولېږي چې ورته ویل یې موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدئ، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مهاجر مسلمانان و. نو ویل موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدئ، د هغو سره تر جنګ کولو وروسته موږ در څخه ځو، موږ ستاسې د جنګ دپاره نه یو راغلي، مګر دغه کوښښونه د اهل ایمان په مقابل کې چې غرونه د ځایه څخه اړوي کمه نفعه او فایده نسي رسولی. د انصارو د طرفه په جواب کې داسې خبرې ورته وسوې چې کفار د هغو خبرو په اورېدلو هیڅکله نه وه خوښ. اوس چې د جنگ وخت نور هم نږدې سو، 2 لښکره مخ په مخ سره ودرېده. قریشو بیا هم د مسلمانانو د تفرقې او اختلاف دپاره یوه بله نقشه جوړه کړه، هغه دا چې د مشرکانو یو بل خائن نوکر چې ابو عامر الفاسق ورته ویل کېده، چې د دغه سړي اصلي نوم عبد عمر ابن صیفي و او په راهب سره مشهوره و،
خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راهب پر ځای فاسق وباله. دغه سړی د جاهلیت په وختو کې د اوس او خزرج و قبیلو ته ډېر محترم و او په ښه سترګه یې ورته کتل. کم وخت چې مدینې منورې ته اسلام راغلی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنۍ اعلان په ښکاره او واضح ډول سره وکړ. او بیا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې اسلام نشر سو، نو ده په مدینه منوره کې نور ژوند نسوای کولی، نو یې مدینه منوره پرېښول او شام ته ولاړی. کم وخت چې واورېده چې کفار د مسلمانانو د جنگ دپاره تیاری نیسي، نو دی هم راغلی او د کفارو په لشکر کې شامل او داخل سو. نور هم کفار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته تشویقوي او مشرکانو ته یې ویل که زما قوم ما وویني خامخا زما متابعت کوي او زما ملګري کیږي. نو اوس دغه سړی یعنی ابو عامر الفاسق د دوو حبشي مریانو سره و میدان جنگ ته ورووتی او په لوړ آواز یې و خپل قوم ته ورنارې کړه: یا معشر الاوس، زه ابو عامر یم، ستاسې او د محمد یې سره څه؟ ما ته راسئ، زه ستاسې مشر او سردار یم. د اوس او خزرج قبیلو په جواب کې ورته ویل: چپ سه ای د الله دشمنه، الله دې تا په موږ نه ویني. ده او نورو کفارو هیڅ دا فکر نه کاوه چې د قوم دې وده ته داسې سخت جواب ورکړي، ځکه دی په دوی کې د لوړ مقام خاوند و او هغو اوس داسې سخت جواب ورکړي. نو ابو عامر وویل: والله زما قوم ته تر ما وروسته شر پیښ شوی دی. ویل: په تاسې څه شوي دي؟ ما نه قبلوي؟ خیر، ابو عامر د کفارو په لشکر کې پاته سو او په دغه طریقه سره د مسلمانانو د تفرقې دپاره د مشرکانو دوهمه نقشه هم ناکامه سوه. او د کفارو دغه د تفرقې اچولو کوښښونه پر دې دلالت کوي چې دوی د مسلمانانو څخه بیرېده. که څه هم کفار ډېر او په اسلحه مجهزه وه، بیا هم د دغه لږو مسلمانانو بیره او هیبت پر دوی غالب و او غواړي چې دغه لږ مسلمانان هم سره وپاشي. ابو عامر الفاسق تر جنگ د مخه یو بل کار هم کړی و، هغه دا چې په میدان جنگ کې لوی لوی غارونه د دې دپاره وکیندل چې د جنگ په وخت کې مسلمانان ورولویږي. او تاسو ته معلومه ده که څوک و یوه غار یا کندې ته ولویږي، هغه په اسانه سره وژل کیږي. نو ابو عامر څو نفره هم د ځان ملګري کړي وه او غارونه کیندي د پاره د دې چې مسلمانانو ورولویږي. قریش هم هلته خپل لشکر و جنگ ته تشویقوي، مګر د هغو تشویق داسې نه دی لکه د مسلمانانو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملائکو په نزول زیری ورکوي او یا داسې نور د تشویق او ترغیب کارونه. د کفارو د تشویق دپاره فقط ښځې وې. اوس د مشرکانو ښځې چې مشره د ابو سفیان زوجه هند بنت عتبه ده، په جنگ کې د ګډون او اشتراک خپله حصه اخلي. د لشکر د صفو او قطارو په مابین کې دریې په لاس ګرځي، دریې وهي او د جنګیالیو د احساساتو د پارولو دپاره بیتونه او اشعار وایي. په غزلو کې بیا داسې اشعار ورته ویل: که کامیاب سواست موږ به محبت در سره کوو، کوربچې به درته اوارو، بالښتان به درته ایږدو، موږ به در سره لاس تر غاړه یو، او داسې نورې بې حیا خبرې. او که ناکامه سواست دښمن ته مشا وګرځول، نه تاسې زموږ یاست نه موږ ستاسې. دا د قریشو د تشویق طریقه وه. د مخه تر جنگ د مشرکانو څخه یو نفر چې نوم یې جبیر ابن مطعم و، یو حبشی مریی درلودی چې د مریی نوم یې وحشي ابن حرب و. دغه وحشي په نیزه ویشتلو کې ډېر ماهره و. په نیزه یې داسې ویشتل کول چې هیڅ واره یې نه خطا کېدی. نو دغه وحشي مریی وایي: زما د مالک جبیر ابن مطعم اکا چې طعیمه ابن عدی نومېدی د بدر په ورځ ووژل سو. او اوس چې خلق و احد ته ځي، نو ماته جبیر وویل: که تا حمزه د محمد اکا زما د اکا په عوض ووژي، ته حر او آزاد یې. ستا آزادي د حمزه په وژلو پورې تړلې ده. وحشي وایي: ما هم دغه سودا قبوله کړه او د مشرکانو سره و جنگ ته راووتم. په خپل سر کې د خپلې آزادۍ خیالونه او فکرونه راګرځوم. زما نه د جنگ
او نه د لشکر سره تعلق شته، فقط خپله ازادي غواړم، بل د هیڅ شي په فکر کې نه یم بیله د حمزه د وژلو. نه غواړم چې څوک ووژنم او نه غواړم چې په بل شي کې اشتراک وکم، بل هیڅ مقصد نه لرم بیله خپلې ازادۍ چې هغه د حمزه په وژلو پورې تړلې وه. نو وحشي فقط د دغه مقصد دپاره د جنگ و میدان ته داخل سو چې حمزه ووژني او دی آزاد سي. دا و میدان جنگ ته د وحشي د راتګ سبب و. محترم ورونو، د مخه تر دې چې د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم، خپل یو عذر به درته بیان کم. هغه دا چې د احد جنگ د ورځو او هفتو جنگ نه و چې د هرې ورځې واقعات یې په ترتیب سره درته بیان کم. د احد د جنگ ټوله وخت او موده فقط نیمه ورځ وه. په سهار کې شروع سو او ماپښین پای ته ورسېدی او واقعات یې خورا ډیر دي. په یوه لحظه او یوه وخت کې دلته او هلته دورې هورې قسم قسم مختلف واقعات پیښیږي. که څه هم زه به تر ډیرې اندازې کوشش وکم چې واقعات په ترتیب سره بیان سي، خو بیا هم نسم کولای چې ټوله واقعات په پوره ترتیب سره درته بیان کم، ځکه په یوه لحظه کې مختلفې واقعې پیښیږي. نو خود د حالاتو د بیانولو دپاره یو وار د میدان جنگ یوې حصې ته ځم او بیا بلې ته د پوره ترتیب مراعات نسم کولای. دغه عذر می تاسې قبول کړئ او اوس به د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم. دوه لشکره سره نږدې سوه او د جنگ اولنۍ مرحلې شروع سوې. د جنگ اول پیلوزی د مشرکانو د بیرغ اخیستونکی طلحه ابن ابي طلحه العبدري و چې دا سړی د قریشو د مشهوره او دلاوره پهلوانانو څخه و. دا سړی پر اوښ سپور و، میدان جنگ ته راووتی او ویل څوک مبارزه را سره کوي. د ده د قوت او دلاورۍ په سبب خلق ځینې ګوښه سوه، مګر زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ور د مخه سو. هیڅ مهلت یې ورنکوي، د زمري غوندې حمله یې پر وکړه، په ځغستا ور په هوا سو، هلته لوړ د ده اوښ ته ور وختي. سړی یې په یوه حمله د اوښه څخه کښته وغورځاوه او دی پر راوغورځېدی او د ده په توره یې حلال کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه په زړه پورې حمله او د کافر وژل ولیده، تکبیر یې ووایه او مسلمانانو هم تکبیر ورسره ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر رضی الله تعالی عنه ته دعا وکړه او ویې فرمایل هر نبی لره حواري سته او زما حواري زبیر دی. په دې جنگ کې هغه پهلواني چې د جنگو په شروع کې به کېده نه وسوه. جنگ شروع سو او لښکرې یو په بل سره ګډې سوې. د میدان جنگ په هره نقطه کې دوه لښکره سره اخته دي. په هغه وخت کې د عربو د جنگ طریقه داسې وه، هر لښکر به یو لوی بیرغ درلودی. که به د هر طرف بیرغ ولوېدی او بیا به نسو پورته، هغه لښکر مات و. او که به بیرغ ولاړ و، معنا دا چې لښکر منظم، ثابت او قائم دی، نور هم جنگ کوي. که به بیرغ ولوېدی او بیا به نسو پورته، معنا دا چې لښکر شکست وخوړی او د تیښتې په حال کې دی. مقصد دا چې یوازې د عربو نه بلکې په پخوانیو جنګو کې د لښکر حال پر بیرغ معلومه دی چې لښکر قائم دی او نور هم جنگ کوي، یا دا چې لښکر شکست وخوړی او تښت. اوس د مسلمانانو بیرغ د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه څخه دی او د کفارو بیرغ د بني عبدالدار چې د قریشو یو شاخ دی د هغو څخه دی. د بني عبدالدار اول بیرغ اخیستونکی چې طلحه ابن ابي طلحه و او د زبیر رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل سو. بیا نو بیرغ د هغه ورور عثمان ابن ابي طلحه واخیستی. او دا خو مهم په یاد دی چې ابو سفیان ورته ویلي وه چې یا بني عبدالدار، د بدر په ورځ هم بیرغ ستاسې په لاس کې و او ولوېدی. که نن ورځ هم بیرغ درڅخه لویږي، اوس یې لا راپرېږدئ. هغو ویل قسم دی هیڅکله به بیرغ ولوېدلو ته نه پرېږدو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې جنگي پهلوان او قهرمان دی او دا هم ورته معلومه ده چې د کفارو د شکست دپاره اسانه لار دا ده چې بیرغ یې ولوېږي. نو یې د جنگ په شروع کې یو څو نفره د ځان ملګري کړه چې د کفارو بیرغ به ثابته او ولاړ نه پرېږدو.
اوس چې عثمان ابن ابي طلحه بیرغ په لاس شعرونه وایي میدان جنگ ته راووتی، حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ پر طرف ډیره سخته او شدیده حمله شروع کړه. چپه او راسته طرف ته وهل کوي، کفار وژني، لکه ژرنده چې په مخه ورځي هغه میده کوي. څو د کفارو و بیرغ ته ورسېدی، هغه نفر چې بیرغ یې په لاس کې و په توره یې پر اوږه ووهه، لاس یې د اوږې سره په هوا سو، حتی سږي یې معلوم سو. دا خو ووژل سو او د جنگ په اولو دقیقو کې د کفارو بیرغ ولوېدی. ډېر ژر د ابو طلحه بل زوی ابو سعد ابن ابي طلحه بیرغ پورته کړي. حمزه رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه له عدالته دی، پر هغه یې هم حمله وکړه، دا یې هم وواژه. دوهم وار بیا د کفارو بیرغ ولوېدی. ورونو، دغه د بیرغ اخیستونکي چې وژل کیږي د جنگ کار دی. د هر طرفه د بیرغ پر اخیستونکي وارونه کیږي، نو ځکه د دغه وژونکي په نامه کې ځینې وختونه اختلاف راځي او دغه اختلاف د قبلولو وړ دی. ځکه یو راوي یو نفر لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکی یې ووژي، او بل راوي د بل نفر واری لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکی یې ووژي. نو دلته که په ځینو روایتو کې د وژونکي په نامه کې اختلاف راسي، قابل د تشویش نه دی. مقصد د کفارو د بیرغ اخیستونکي پرله پسې وژل کیږي. خیر، د کفارو بیرغ د دوهم وار دپاره ولوېدی. کفار وارخطا سوه چې د جنگ په شروع کې د دوی بیرغ دوه واره لویږي. دا وار بیرغ د ابو طلحه المسیح مسافع ابن طلحه پورته کوي او کفار پر حمزه رضی الله تعالی عنه راټول سوه، حملې پر کوي، د بیرغ څخه یې منع کوي. د جنگ شدت د بیرغ پر شاوخوا دی. د کفارو ټول طاقت د بیرغ وساتلو ته متوجه دی. نو ځکه ویې کولای سوای چې حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ څخه منع کړي. په دغه وخت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بله ټولۍ جوړه کړه او د بله طرفه یې پر بیرغ حمله وکړه. د بیرغ اخیستونکی یې ووهه او ویې وژي. د دریم وار دپاره د کفارو بیرغ د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په واسطه ولوېدی. د طلحه بل زوی کلاب ابن طلحه بیرغ پورته کوي. بیا هم جنگ پر بیرغ شروع دی. علي رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه له عدالته دی، بیا یې حمله پر وکړه، دا یې هم ووژي. د څلورم وار دپاره بیا د کفارو بیرغ ولوېدی او د ابو طلحه د کورنۍ 5 نفره ووژل سوه. د کفارو لښکر د میدان جنگ د شاوخوا څخه ورته ګوري چې بیرغ ته څه پیښه ده، لویږي او پورته کیږي. ټول کفار د بیرغ په انتظار دي چې څه به ورته پیښه سي، او د جنگ شدت هم ټوله د بیرغ پر شاوخوا دی. کفارو ډیرې سختې حملې شروع کړې چې علي او حمزه پر شا کې د بیرغ د شاوخوا ټول کفار و دوی ته متوجه دي. هلته د طلحه بل زوی چې جلاس ابن طلحه نومېدی بیرغ پورته کوي. دلته کفار د علي او حمزه رضی الله تعالی عنهما سره اخته دي چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د یوې بلې ډلې سره راغلی او پر بیرغ یې حمله وکړه. د طلحه زوی یې ووژي او د کفارو بیرغ د 5 وار دپاره ولوېدی. کفار لیوني سوه، نه پوهېږي چې څه وکړي، کم یو منع کړي. سلافه د ابو طلحه لور چې د هغه 5 وژل سوو کسانو خور یا عمه وه، دا هم په دغه جنگ کې حاضره وه او دا پوهېده چې هغه کسان چې بیرغ پورته کوي هغه د دې ورونه دي، او پوهېده چې د هر وار بیرغ د لوېدلو سره د دې یو ورور وژل کیږي. نو د بیرغ و طرف ته ور دمخه سوه. هغه وخت و بیرغ ته ور ورسېده چې 5 ورور یې عاصم ووژي. دا ورته ګوري او ورور یې ووژل سو او بیرغ هم د 5 وار دپاره ولوېدی. 6 نفر چې دی هم د ابو طلحه د اولادې څخه و بیرغ پورته کوي. سلافه ورته ګوري 5 ورونه یا ورارګان یې ووژل سوه او 6 یې بیرغ پورته کوي. دلته بیا عاصم رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې و 6 نفر ته ځان ورورسوي او هغه هم ووژني. سلافه چې دغه 6 وژل سوو نفرو خور یا عمه وه ورته ګوري او د 6 وار دپاره بیا بیرغ ولوېدی. د کفارو لښکر د جنگ د اولو لحظو څخه پرېږدېدو سو.
سلافه چې ولیده چې دوه ورونه یې د دې و مخته د عاصم رضی الله تعالی عنه په لاس وژل کیږي، نو یې دا خیال سو چې هغه نور ورونه یې هم عاصم رضی الله تعالی عنه وژلي دي. د دې په ګمان چې شپږ سره عاصم رضی الله تعالی عنه ووژل. نو ویل څوک به د عاصم سر راته راوړي؟ قسم دی چې د سر په کوپړۍ کې به شراب وڅښم او بیا به دغه سر په سرو زرو ډک کم او په انعام کې به و هغه چاته ورکم چې دغه سر یې راته راوړی وي. یعنی دا د هغه چا انعام دی چې د عاصم سر راته راوړي، چې زه به دغه سر په سرو زرو ډکوم او هغه ته به ورکوم. دلته نو پر عاصم حملې زیاتې سوې، ځکه هر څوک غواړي چې دغه انعام او جایزه واخلي. خو عاصم رضی الله تعالی عنه چې وهرې خواته مخکې وهل او وژل کوي. د کفارو بیرغ پر مځکه پروت دی. تر اوسه پورې 6 نفره د بیرغ اخیستونکي د یوې کورنۍ څخه چې د ابو طلحه چې نوم یې عبدالله ابن عثمان ابن عبدالدار کورنۍ ده وژل سوي دي. په دغه وخت کې د کفارو څخه یو نفر چې د ابو طلحه د کورنۍ څخه نه و مګر د بني عبدالدار څخه و بیرغ ته ځان ورساوه او د اوم وار دپاره یې بیرغ پورته کړي. دا نفر د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل سو، یا په بل روایت حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه ووژي. د کفارو بیرغ شریح ابن قارض پورته کړي. دا سړی بیا د قزمان د طرفه ووژل سو. قزمان اصلا منافق و، خو په جنگ کې د عقیدې نه بلکې د قومیت پر اساس ګډون کړی و. تفصیل به وروسته درته راسي. او بیا د کفارو بیرغ ابو زید عمرو ابن عبد مناف العبدري پورته کوي. دا هم د قزمان د طرفه ووژل سو. بیا د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کوي. دا هم قزمان ووژي. دغه 10 نفره چې ټوله د بني عبدالدار څخه و او بیرغ یې پورته کاوه لطفا فته واړو. د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کوي. دا هم قزمان ووژي. دغه 10 نفره چې ټوله د بني عبدالدار څخه و او بیرغ یې پورته کاوه اول تر آخره ووژل سوه. اوس په بني عبدالدار کې داسې څوک نسو پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د دوی د کورنۍ یو حبشی مریی چې نوم یې ثواب و را د مخه سو او بیرغ یې پورته کوي. او دې مریي داسې ثبات او شجاعت ښکاره کوي چې تر خپلو بادارانو هغه چې د مخه ووژل سوه ډېر لوړ سو. تر هغو یې بیرغ لوړ نیولی و او جنګ یې کاوه چې دواړه لاسونه یې پرې سوه. د لاسو تر پرې کېدو وروسته پر بیرغ پرېوتی. بیرغ یې په غاړه او ځګر نیولی و. نه یې غوښته چې بیرغ کښته سي تر څو چې ووژل سو. پس له دغه څخه چې دغه مریی ووژل سو د کفارو بیرغ پر مځکه ولوېدی او داسې څوک نه و پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د کفارو بیرغ لوېدلی پاته سو. دغه د کفارو د بیرغ د جنگ په وخت کې د کفارو مشرانو سره وویل که جنگ پر دغه قسم روان وي زموږ شکست حتمی دی. موږ باید مسلمانان په بل شي مشغوله کو. فیصله یې پر دې وسوه ویل څرنګه چې دوی زموږ پر بیرغ حمله کوي موږ به هم د دوی پر بیرغ حملې شروع کو. نو یې یوه ډله جوړه کړه او پر مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو بیرغ ورسره دی حملې شروع کړې. نو په میدان کې 2 مهم جنگونه شروع دي چې یو جنگ د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دی او بل جنگ د مسلمانانو د بیرغ پر شاوخوا دی. خو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ثابت او قائم پر خپل ځای ولاړ دی. مسلمانان د ده څخه دفاع کوي. په دغه وخت کې چې د جنگ شدت د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دوام لري هلته د میدان جنگ په نورو ټولو نقطو کې هم ترخه جنگونه روان دي. د مسلمانانو پر زړو او بدنو ایمانی تجلی غالبه وي او د کفارو د لشکر په صفو داسې ورننوتل لکه د اوبو سیلونه چې په شیلو کې ځغلي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې سر یې په سره دسمال تړلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره یې په لاس کې وه دا یې ټینګ عزم او قوي اراده کړې وه چې د دغه تورې حق ادا کړي.
په جنګ یې داسې شروع وکړه چې د کفارو په لښکر ورننوتی او هر مشرک چې په مخه ورځي وژني. د کفارو د لښکر صفونه یو په بل پسې نړوي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه توره وغوښته او ما ته یې را نه کړه، زما په زړه کې یو څه ناامیدي پیدا سوه او د ځانه سره مې وویل زه د صفیې او د ده صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی یم او د قریشو څخه یم. زه تر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د مخه ورولاړ سوم او توره مې ځینې وغوښته خو ما ته یې را نه کړه او ده ته یې ورکړه. نو په والله زه به په ابو دجانه پسې ګورم چې دی څه کوي، په پسې یم. ابو دجانه خو اول هغه سور دسمال راویستی او سر یې په وتړی. انصارو وویل ابو دجانه د مرګ دسمال راویستی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د دشمن پر طرف ورهیسو او دغه شعرونه یې ویل: انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ان لا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول. نو هر څوک چې د مشرکانو څخه په مخ ورتلی هغه یې وژي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي په کفارو کې یو ډېر جنګي سړی و چې زموږ یو زخمي یې نه پرېښاوه مګر ژر بیا هغه ته ځان ورورساوه. او اوس دغه دوه چې یو ابو دجانه دی او بل دغه مشرک دی په میدان جنګ کې یو و بل ته سره ورنږدې کیږي. ما و الله عز وجل ته دعا وکړه چې دوی سره مخامخ سي، څو هغه و چې دوی دوه سره مخ په مخ سوه. اول مشرک د تورې واری پر وکړي، ابو دجانه د هغه واری په خپل سپر سره وګرځاوه او بیا ابو دجانه توره پر پورته کړه، داسې سخت یې وواهه چې په دغه اول وار یې ووژي. بیا نو ابو دجانه د کفارو په صفو ننوتی تر څو چې هغه د ښځو و مشرې او قومندانې ته ورسېدی. تاسې پوهیږئ چې ښځې همیشه د لښکر تر شا وي. یعنی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ او وهلو کې د کفارو تر لښکر ووتی. ابو دجانه نه دی خبر چې دا ښځې دي. ابو دجانه وایي یو انسان مې ولیدی چې د خلقو مخان یې په منګاچو ورڅېرل. زه ورته ودرېدم، کم وخت چې مې توره پر پورته کړه چیغې یې کړې، که مې کتل هغه ښځه وه. نو مې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره تر دې مکرمه وبلل چې ښځه په ووهم. بیرته مې لاس را وګرځاوه. ورونو هغه ښځه هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجه وه. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي ما ابو دجانه ولیدی چې توره د هند بنت عتبه پر سر پورته کړه او بیرته یې لاس کښته کړي ویې نه وهل. ما د ځان سره وویل چې الله او رسول الله پوهیږي چې ولې یې ونه وهل. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې حق ور ادا کړي. دونه کفار یې په هغه توره ووهل چې واقعا هم توره د ډېرو وهلو څخه کږه سوه. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ابو دجانه توره واخیسته نو ما دا نیت وکړي چې زه باید د ده معلومات وکم چې دی څه کوي، آیا رښتیا د تورې حق ادا کوي که یا. نو مې کوښښ کاوه چې په جنګ کې د ده پر شاوخوا یم چې ویې وینم چې دی څه کوي. او ابو دجانه هم په اوسپنه پټ او پوښلی و، یعنی خول او زغره یې اغوستې وه، مخ یې نه معلومېدی. نو کعب ابن مالک وایي ابو دجانه په دغه جنګ کې د یوه کافر سره په وهلو اخته و. د جنګ په مابین کې کافر په دې پوه سو چې وژني مې. نو کافر چې پر آس سپور و ځینې وتښتېدی، الا یې کړه ځکه مرګ یې په سترګو ولیدی. ابو دجانه تر شا په پسې دی، توره یې پورته کړه، کافر یې پر سر په وواهه. د ابو دجانه د ډېره قوته کافر دوه ځایه سو او توره د هغه تر آسه ورسېده. کافر د آسه څخه دوې حصې ولوېدی. کعب رضی الله تعالی عنه وایي ابو دجانه د خپل مخ څخه خول پورته کوي او ما ته وکتل، ویل څنګه بولې یا کعب، زه ابو دجانه یم. دا د احد په ورځ د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د جنگ یوه نمونه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې حق یې څنګه ادا کړي. او حمزه رضی الله تعالی عنه هم د زمري پر قسم جنگ کاوه. د دشمن د لښکر په مابین کې ولاړ دی، داسې وهل او حملې کوي چې مثل یې نه دی لیدل سوی.
د کفارو پهلوانان د ده د مخه څخه داسې ځغلي لکه د زورور باد څخه چې د درختو بلګونه ځغلي. سره د هغه چې د بیرغ اخیستونکو په وژلو کې یې برخه واخیسته، خو د کفارو په نورو پهلوانانو یې هم داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي، تر څو چې په داسې حال کې په شهادت ورسېدی چې د جنګیالیو پهلوانانو په مقدمه کې و. مګر هو، حمزه رضی الله تعالی عنه داسې ونه وژل سو لکه پهلوانان چې په میدان جنګ کې مخ په مخ وژل کیږي، بلکې داسې په خیانت سره د شا د طرفه ووژل سو لکه پر هغه نامتو قهرمانانو چې په تاریکیو کې د شا د طرفه حمله کیږي. د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل وحشي ابن حرب وایي زه د جبیر ابن مطعم ریی وم. هغه مطعم چې اکایه د بدر په ورځ د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و. کم وخت چې قریش د احد و جنګ ته تله، جبیر ماته وویل که تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه زما د اکا په عوض کې ووژي ته آزاد یې. وحشي وایي زه چې یو حبشي ځوان وم او په نیزه مې داسې ویشتل کول چې ډېر لږ به زما واری خطا کېدی، نو مې دا سودا قبوله کړه او و احد ته د خپلې ازادۍ دپاره راووتم. اوس چې دوه لښکره سره مخامخ او یو ځای سوه، نو زه د جنګ و میدان ته د حمزه د وژلو دپاره ورداخل سوم او په هغه پسې ګورم. کم وخت چې مې دی د خلقو په مابین کې ولیدی لکه هغه قوي اوښ چې خلق یوې او بلې خوا ته چپه کوي. ورونو، دا د وحشي وینا ده، زه رانقلوم، که نه زه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په باره کې داسې مثالونه نسم ویلی. او په هغه کتاب کې چې زه دغه بحث ځینې رانقلوم هم عینا دغه الفاظ لیکلي وه. نو وحشي وایي هیڅ شی یې مخ ته نسوای درېدلی. وایي په والله ما د ده دپاره ځان تیاراوه او دی مې په کار و. نو به د یوې درختې یا یوې ډبرې تر شا پټ پټ کېدم چې ما ته رانږدې سي او وار یې پر وکم. په دغه وخت کې سباع ابن عبدالعزا تر ما ور دمخه سو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې هغه ولیدی ویل را دمخه سه یبنه مقطعة البذور، یعنی د چولکیانو د پرې کوونکي زو را دمخه سه، ځکه د دغه سباع مور کوچنیان سنتول. وحشي وایي سباع ابن عبدالعزا یې داسې وواهه لکه سر چې په خپله په هوا سو. وحشي وایي خپلې نیزه مې څو واره وښورول چې د خپله نښانه څخه مې ښه اطمینان حاصل کړي، نو مې پر ور وغورځول. نیزه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شا ننوتل او تر نس یې ووته، خو حمزه رضی الله تعالی عنه نه ولوېدی. نیزه یې په نس کې ده، خو بیا هم غزار نه سو، مخ یې راواړاوه او زما پر طرف را رهي سو. وحشي وایي ما خپل مرګ ولیدی، نیزه یې تر نس وتلې ده او دی زما پر طرف را رهي دی. وایي پوه سوم چې اوس نو ما وژني او په بیره کې سوم. کم وخت چې ما ته رانږدې سو غزار سو. ما هم تر یو څه وخته انتظار ورته وکړي چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. ورغلم، هغه خپله نیزه مې واخیسته او د جنګ میدان مې پرېښاوه، ځکه زما د بل چا سره کار نه و. زما ازادي د حمزه رضی الله تعالی عنه په وژلو پورې تړلې وه او هغه کار مې وکړ او دی مې د دې دپاره ووژي چې زه آزاد سم. او کم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړو، زما مالک زه آزاد کړم. سیدنا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د مسلمانانو د میدان جنگ مشهوره قهرمان په دغه طریقه سره شهید کړه سو. انا لله و انا الیه راجعون. د دغه لویه تاوانه او شدید خسارې سره سره چې د اسد الله او اسد رسول الله حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه په وژلو مسلمانانو ته ورسېده، بیا هم مسلمانان پر ټوله میدان جنگ مسلطه وه. ابو بکر، عمر ابن الخطاب، علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام، مصعب ابن عمير، طلحه ابن عبيد الله، عبد الله ابن جحش، سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده، سعد ابن ربيع، انس ابن نضر رضی الله تعالی عنهم اجمعین او نورو د دوی په مثل اصحاب کرامو داسې جنګ کاوه چې د مشرکانو عزم یې ورمات کړي او اوږې یې رېږدېدلې. د احد د ورځې
د اسلامي قهرمانانو څخه یو هم حنظله دی. حنظله رضی الله تعالی عنه د هغه ابو عامر الفاسق زوی دی چې لږ مخکې بیان درته وسو. حنظله په دغه شپو کې تازه واده کړی و. د شنبې په ورځ سهار چې د جنگ غږ او نارې واورېدې د خپلې ښځې د غېږې څخه ووتی او فورا د جهاد پر طرف رهي سو. کم وخت چې میدان جنگ ته ورسېدی د مشرکانو د لشکر پر طرف ورهي سو. د مشرکانو د لشکر په صفو او قطارو کې په جنګ کولو ورهېدی تر څو د کفارو مشر ابو سفیان ته یې ځان ورساوه. قریبه وه چې ابو سفیان ووژني، خو الله عز وجل د هغه تر وژلو د مخه شهادت د ده په نصیب کړی و. پر ابو سفیان یې توره پورته کړه. اوس چې وهیه شداد ابن الاسود کافر پر ده واری وکړي او ده یې په شهادت ورساوه. لږ وروسته یا د جنگ تر تمامېدو وروسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده مبارک جسد ولیدی نو یې وفرمایل ستاسې دغه ملګري ته ملائکې غسل ورکوي، تاسې د ده معلومات وکئ چې وده ته څه پېښه وه. نو یې د ده د ښځې څخه پوښتنه وکړه. هغې ویل ده په دغه شپه کې یو ځای کېده وکړه او د جهاد غږ چې یې واورېدی بې له غسل کولو ور ووتی. او په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته کتل مخ یې ځینې واړاوه. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې دې مخ ځینې واړاوه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ده سره دوې زوجې د حور العین ورسره دي. سبحان الله. په څو لحظو کې شهادت او بیا جنت په نصیب سو. دا د جهاد فی سبیل الله برکت دی چې هر څونه ګناهکاره انسان په څو لحظو کې جنت ته رسوي. دا د الله جل جلاله سره بیع او معامله ده. هغه د غشو ویشتونکو ډله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه کوچني غره کښېنولې وه، هغو د جنگ په اداره او د مسلمانانو د لشکر په ګټه کې ډېره فعاله او مثبته حصه درلوده. د مشرکانو د لشکر د سپرو ټولۍ چې مشر او قومندان یې خالد ابن ولید او ابو عامر الفاسق یې معاون و، 3 واره شدیده حمله وکړه چې د اسلامي لشکر دغه چپه طرف مات کړي او د شاده طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي چې په دې ډول سره د مسلمانانو د لشکر په صفو کې بلبله او بې نظمي راولي او د کفارو د لشکر په مابین کې محاصره سي. مګر د هغه غشو ویشتونکو د غشو په ویشتلو په واسطه د دوی دغه 3 حملې ناکامه سوې او دوی به مجبوره سوه چې پر شا ولاړ سي چې دا د غشو ویشتونکو هغه اساسي وظیفه وه. د جنگ ژرنده پر دغه قسم ګرځېده چې دغه کوچنی اسلامي لشکر د جنگ پر ټوله میدان مسلط و تر څو چې د مشرکانو د جنگي پهلوانانو عزم او همت مات سو. د کامیابۍ امیدونه یې وشکېده. د مشرکانو صفونه د مخ او شا د چپه او راسته طرفو څخه سره پاشل کېده. داسې معلومېده لکه 3000 مشرکان چې د 10000 مسلمانانو سره جنګیږي، نه د 200 سره. او مسلمانان ډېر شجاع او د کامیابۍ د یقین سره ښکاره کېده. پس له هغه څخه چې مشرکانو خپل آخرني کوښښونه د مسلمانانو د هجوم او حملو د بندولو دپاره وکړه، بیا یې هم د عجز او ناامیدۍ احساس کاوه. همت یې تر داسې اندازې کښته او مات سو چې یوه دا جرأت او دلاوري نه سوای کولی چې هغه خپل لوېدلي بیرغ ته دې ورنږدې سي، کوم چې د صواب تر وژلو وروسته ولوېدی. هیچا نه سوای کولی چې دغه لوېدلی بیرغ پورته کړي. نو کفارو د میدان جنگ څخه پر شا تلل شروع کړه او ځینو یې و تیښتې ته مخ ونیوی. د کفارو هغه خپلې ټوله خبرې چې د ځانو سره به یې کولې هیرې سوې چې ویل د خپلو وژل سوو کسانو انتقام او بدله به اخلو، خپل نوم او نشان به بیرته لاسته راوړو. ابن اسحاق رحمه الله وایي الله عز وجل خپل نصرت پر مسلمانانو نازل کړي او هغه خپله وعده یې ورسره رښتیا کړه. مسلمانانو کفار وزغلول تر داسې اندازې چې د تورو په زور یې هغه خپل د اړولو تر ځای چې معسکر یا قرارګاه
ورته ویل کېږي تېر کړه. د کفارو په شکست او ماته کې هیڅ شک او تردید نه و پاته. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار څخه روایت کوي چې وایي په والله ما هند بنت عتبه او د دې نورې ملګري ولیدې چې لمنې یې پورته کړې وې او تښتېدلې او د خپل سامانو څخه یې هیڅ شی نه و ورسره اخیستی. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه رانقلوي وایي کوم وخت چې موږ د کفارو د لښکر سره مخامخ سوو پس له لږ وخته څخه دوی په تېښته شروع وکړه تر داسې اندازې چې ما په خپلو سترګو د کفارو ښځې ولیدلې چې د تېښتې په حال کې به پښې د خیمو په تناو کې بندې سوې او دوی به لمنې پورته کړې هغه د پښو پایزیبونه بې ښکاره سوه. په دغه حال کې مسلمانان تورې په لاس په پسې دي او ځینې یې غنیمتونه ټولوي. په دغه وخت کې چې اسلامي کوچني لښکر د بل وار دپاره بیا د مکې مکرمې پر مشرکانو ښکاره او واضحه داسې بری لاسته راوړی چې د بدر تر بري او نصرت په کمه نه و. د غشي ویشتونکو د ډلې ډېرو نفرو داسې رسوا کوونکې غلطي وکړه چې د میدان جنگ وضع یې پر بل مخ واړول او مسلمانانو ته یې ډېر درانه تلفات ورسول. دغه د دوی غلطي قریبه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژل کېدو سبب وګرځي. دغه د دوی غلطي د مسلمانانو پر هغه شهرت او هیبت پر هغه دبدبې او کامیابۍ ډېر بد اثر وکړي کومه چې تر بدر وروسته لاسته راوړې وه. موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه واضحه او شدید اوامر درته بیان کړه کوم چې دغه غشي ویشتونکو وټولۍ ته یې صادر کړي وه چې ویل تاسې به په دغه غره کې پر خپل ځای ناست یاست ستاسې زموږ د کامیابۍ او شکسته سره هیڅ تعلق نسته تر څو چې ما امر نه وي درته کړی خپل ځای به نه پرېږدئ. پر دغه شدیدو او واضحه اوامرو سربیره کوم وخت چې غشي ویشتونکو ولیده چې مسلمانان د دشمن څخه غنیمتونه ټولوي پر دوی هم حب د دنیا غالبه سو. نو ځینو نورو ته وویل غنیمتونه و څه ته ګورئ ستاسې ملګري کامیابه سوه. د دوی مشر او قومندان عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوامر ورپه یاد کړه او ویل ایا هغه مو هیر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم درته ویلي وه؟ مګر ډېرو کسانو و دغه یاد آورۍ او امر ته غوږ ونه نیوی او ویل یا والله موږ ورځو چې په غنیمتو کې حصه واخلو. بیا نو 40 نفرو د دغه غشي ویشتونکو څخه خپل ځای پرېښاوه او د مسلمانانو د لښکر سره یو ځای سوه چې د غنیمتو په ټولولو کې حصه واخلي. په دغه ډول سره د مسلمانانو د لښکر شا بې له ساتونکو پاته سوه. هلته پر غره باندې فقط عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او 9 نفره نور د ده ملګري پاته سوه. دوی دا عزم او اراده وکړه چې موږ به دا ځای تر هغو پورې پرې نږدو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم اجازه راته کوي او یا به ټول وژل کېږو. کوم وخت چې دغه غشي ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه دا د خالد ابن ولید دپاره یو طلایي چانس او موقع وه. په دغه وخت کې چې خالد ابن ولید لا نو مسلمان سوی او د کفارو په لښکر کې د سپرو د ټولۍ قومندان و. خالد د دغه ټوله جنگ په وخت کې د هغه خپلې ټولۍ سره نږدې و هغه غره ته موجود و کوم چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر د مسلمانانو غشي ویشتونکي ناست وه. هر وخت چې به خالد د حملې او په جنگ کې د ګډون اراده وکړه غشي ویشتونکو به دی او د ده ملګري په غشو ویشتل او د ده ټولۍ به بیرته شاته ولاړه. هغه وخت چې د کفارو پر بیرغ مسلمانانو حملې کولې خالد د خپلې ټولۍ سره 3 واره کوښښ وکړي چې د بیرغ و کومک ته ورسي مګر 3 واره غشي ویشتونکو د غشو په ویشتلو سره منع کاوه او نه پرېښاوه چې په جنگ کې ګډون وکړي. نو خالد ابن ولید او د ده د سپرو ټولۍ په ټوله جنگ کې معطله پاته وه. نه د غره د طرفه پر مسلمانانو ورتلای سوای او نه جنگ ته داخلېدای سوای. مقصد دا چې دغه غشي ویشتونکو د احد په غزا کې ډېر اهمیت درلودی. د میدان جنگ ډېره مهمه نقطه یې نیولې وه
اوس چې غشو ویشتونکو خپل ځای پرېښاوه او په میدان جنګ کې د غنیمتو په ټولولو مشغوله سوه، خالد ابن ولید چې د دغه لحظې په انتظار ولاړ و او ویلي ده چې هغه غشي ویشتونکي چې دی یې نه پرېښاوه ولاړه، ژر یې خپله ټولۍ امر کړه چې دغه غره ته درځئ. اوس نه غواړي چې د غره تر شا و میدان جنګ ته ورسي، بلکې په خپله پر غره ورخیږي. هغه 10 نفره چې پر غره پاته وه هغو کوښښ وکړي چې د غشو په ویشتلو یې وګرځوي، مګر 10 نفره د پوره لښکر په مقابل کې څه کولی سي؟ خالد د خپلې ټولۍ سره غره ته ور وختئ. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او د هغه سره پاته ملګري ټول په شهادت ورسول. اوس غر د خالد تر تسلط لاندې سو او بیا د غره تر شا د جنګ و میدان ته ور داخل سوه. اوس د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا سوه، د مخه ټوله کفار د مسلمانانو د لښکر و مخ ته وه، او اوس چې د غره تر شا ځینې کفار میدان جنګ ته ورتېر سوه، نو د خالد ټولۍ د مسلمانانو د لښکر تر شا سوه. هلته ځینې مسلمانان په میدان جنګ کې غنیمتونه ټولوي او ځینې یې د پاته کفارو سره په جنګ مشغوله دي. دلته د خالد د سپرو ټولۍ نارې او پر مسلمانانو حملې شروع کړې. په دغه نارو سره هغه مات سوي مشرکان پوه سوه چې د جنګ په حالاتو کې بدلون راغلی. هغو هم پر مسلمانانو مخ را وګرځاوه. مسلمانان د شا د طرفه وهل کیږي او هغه مسلمانان چې د جنګ په اولو قطارو کې وه هغه نه دي خبر چې څه پیښه ده. هغه بیرته پر شا را وګرځېده. په دغه وخت کې د کفارو څخه یوې ښځې چې عمره بنت علقمه الحارثیه وه د کفارو لوېدلی بیرغ پورته کوي او شاوخوا مشرکان پر راوګرځېده. یو د بله سره نارې کړې چې راټول سئ او جنګ مه پرېږدئ. اوس هغه مسلمانان چې په بېخبري کې د شا د طرفه د خالد ټولۍ پر راغله او وهیه، د خالد د ټولۍ څخه د مخ و طرف ته ځغلي او د میدان جنگ د اولو صفو مسلمانان چې په هیڅ نه دي خبر د شا و طرف ته وګرځېده. هلته د خالد د ټولۍ څخه چې ځغلي د دوی په مخ ورځي او په تورو یې وهي، ځکه جنگ دی ټول په زغرو پټ دی، دوست او دشمن نه سره پیژندل کیږي. اوس په خپله د مسلمانانو په مابین کې جنگ شروع سو او د بلې خوا مسلمانان د مخ او د شا د طرفه څخه وهل کیږي. مسلمانان د میدان جنگ په مابین کې داسې سوه لکه د ژرندې د دوو پلو په مابین کې چې وي، یا لکه د غچي په خوله کې چې راسي د دواړو طرفو څخه وهل کیږي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د یوې کوچنۍ 9 نفري ډلې سره د لښکر تر شا ولاړو. د مسلمانانو قهرمانانه جنگ او د کفارو تیښته یې لیده چې ناببره او په پوره بېخبرتیا کې یې د خالد ابن ولید د سپرو ټولۍ د مسلمانانو تر شا ولیده. اوس نو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته 2 لارې وې چې یا به په ډېره چابکي سره خپل ځان او دغه 9 نفره ملګري د امان او پټ ځای ته رسوي او خپل محاصره سوی لښکر به و خپل تقدیر ته پرېږدي چې څه ورته پیښیږي هغه به ورته پیښ سي، او یا دا چې خپل ځان په خطر کې واچوي، خپلو پاشلو اصحابو ته ورنارې کړي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا راټول سي او د هغو څخه بیرته یوه قوي جبهه جوړه کړي چې د هغو په واسطه خپل محاصره سوی لښکر د محاصرې څخه خلاص او د احد د غره ولوړو ته یې بوځي. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېمثله شجاعت او عبقریت وځلېدی. په لوړ اواز سره خپلو اصحاب کرامو ته ورنارې کړه: عباد الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې د ده آواز به تر مسلمانانو د مخه مشرکان واوري، هغه مشرکان چې په ټولو مسلمانانو کې تر هر چا د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کار و، مګر بیا یې هم په لوړ اواز سره نارې کړله: عباد الله انا رسول الله. د الله بندگانو زه رسول الله یم، دلته راسئ. په دغه خطرناکه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ناره سره خپل ځان په خطر کې واچاوه، مګر مسلمانان چې د کفارو په محاصره کې لوېدلي وه صحیح فکر یې د لاسه ورکړی و، بې له خپلو ځانو څخه د بل شي په فکر کې نه وه. ډېرو یې د تیښتې لار اختیار کړه او د جنګ میدان یې پرېښاوه.
او دوی نه پوهېده چې وروسته څه کیږي او څه پیښیږي، تر داسې اندازې چې ځینې تښتېدونکي خلق و مدینې منورې ته ورسېده او ځینې یې وغره ته وختل. ځینې چې د جنگ د اولو صفو څخه راګرځېده د مشرکانو په لښکر ګډ سوه. دوه لښکره سره ګډ وډ دي، مسلمان او مشرک یې نه سره معلومیږي. دلته نو په خپله په مسلمانانو کې قتل او وژنه پیښ سوه. ځینو مسلمانانو ځینې نور مسلمانان د نه پېژندګلوۍ په سبب وژل. امام بخاري د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي کم وخت چې د احد ورځ وه او کفارو واضحه ماته وخوړه، ابلیس نارې کړه یا عباد الله اخراکم، یعنی د شا د طرفه څخه ځانونه وساتئ چې دښمن د شا د طرفه درغ دی. په دغه ناره سره د مسلمانانو د صفو اول خلق را وګرځېده او د خپلو وروستنیو صفو سره یې په وهلو شروع وکړه. حتی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي چې ما خپل پلار ولیدی چې مسلمانان یې د دوو طرفو څخه وهي او ما پر نارې کړه عباد الله دا زما پلار دی، مګر د جنگ میدان تود و او چا زما نارې نه اورېدلې، تر هغو یې واهه چې ویې وژي. او بیا حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل الله دې عفو درته وکړي. نو دغه کسان چې په میدان جنگ کې پاته وه په هغو کې دغه ګډوډي پیښه سوه. ډېر کسان لکه ورک داسې وه نه پوهېده چې چیرې ولاړ سي او څه وکړي. دوی په دغه سرګردانه حال کې وه چې هلته یوه ناره کوونکي په لوړ اواز سره نارې کړه چې محمد ووژل سو. د دغه خبر په اورېدلو سره مسلمانانو نور هم حواس بایلول. قریبه وه چې د ډیرو افرادو معنوي روحیات مړه سي. ډیرو کسانو اسلحه وغورځول او جنګ کول یې پرېښول. ځینې بیا په دې فکر کې سوه چې د عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین سره ارتباط ونیسي چې د ابو سفیان څخه د دوی دپاره امان وغواړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې د شیطان دغه ناره واورېده چې محمد ووژل سو، نو یې وویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی ندی محمد مگر د الله جل جلاله یو رسول دی. په تحقیق سره تر د مخه ډېر رسولان تیر سوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ سي یا شهید کړه سي نو تاسې بیرته پر شا خپل کفر ته ورګرځئ؟ یعنی دا نه ده صحیح، ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی او هر څوک چې بیرته و هغه خپل کفر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي او ډېر ژر به الله جل جلاله و شکر کوونکو ته د خیر جزا ورکړي. د شیطان د نارې په اورېدلو سره دغه جملې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د خولې څخه راووتې. د مخه تر دې چې دغه آیات په قرآن مجید کې نازل سي، الله جل جلاله دغه آیات د ده رضی الله تعالی عنه پر ژبه جاري کوي او بیا په وروسته کې جبریل علیه السلام دغه آیات شریف د الله جل جلاله د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي چې دا د سورت آل عمران 144 نمبر آیات دی. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي او په فکر کې ناست دی. انس ابن نضر هغه څوک دی چې د بدر و غزا ته نو حاضر سوی او بیا یې قسم یاد کوي که بل وار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریشو په مابین کې جنگ پیر سو، زه به الله جل جلاله ته هغه کارونه وښکاره کم چې زه کوم. نو رښتیا هم انس رضی الله تعالی عنه دلته خپل شجاعت او مړانه ښکاره کړه. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه چې پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي وه او په فکر کې ناست دي، ویل د څه شي انتظار کوئ چې ناست یاست؟ دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو. ده ویل که رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژل سوی وي نو تاسې تر ده وروسته ژوند څه کوئ؟ ولاړ سئ او ځانونه پر هغه لار ووژنئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ووژل سو. او بیا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه وویل الهي زه د هغه څه څخه عذر درته کوم کوم چې مسلمانانو وکړه
او الهي زه د هغه څه څخه بري او بیزاره یم کوم چې مشرکانو وکړه. یعنی نه د مسلمانانو په دغه تیښته او حواس بایللو خوښ یم او نه د مشرکانو دغه عمل خوښوم. او بیا رهي سو. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او ورته ویل یې چیرې ځې یا ابا عمرو یا ابا عمر. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ویل والله یا سعد د احد څخه د جنت بوی را باندې لګیږي. او لاړې تر هغو یې د کفارو سره جنګ کاوه تر څو چې شهید کړه سو. پس له جنګ څخه د ده جسد چا نه پیژندی چې دا څوک دی، ځکه د ده پر بدن 83 زخمه وه چې ځینې یې د تورو، ځینې یې د نیزو او ځینې یې د غوښو وه. نو د ده بدن هیچا ونه پیژندی بې له د ده د خور څخه چې هغې هم د ده پر یوه ګوته وپیژندی چې پخوا لا پرې سوې وه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل والله یا رسول الله زما په وسه نه وه پوره چې داسې کار وکم لکه انس ابن نضر چې وکړي. ورونو څوک داسې جهاد کولی سي؟ څوک د دشمن سره دونه مخامخ کېدلی سي؟ څوک دونه تحمل او مقاومت کولی سي چې 83 زخمه دې زخمي سي او دی دې جنګ کوي؟ یو سړی یو ځای زخمي کیږي او د جنګ د میدانه څخه وځي. 2 زخمه خو څوک په تکلیف زغملی سي، مګر 83 زخمه او بیا دې هم جنګ کوي. سعد رضی الله تعالی عنه وایي موږ یې بدن لڅ کړي، په ټوله بدن کې یې د 21 ځای نه و پاته چې زخم دې نه وي خوړلی. یعنې ټول جوړ ځایونه چې سره یو ځای کې 21 نه کېده. د الله عز وجل په لار کې یې ټوله بدن خوړن سوی و. ثابت ابن دحداح الانصاري وخپل قوم ته ورناړې کړه یا معشر الانصار که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وژل سوی وي الله جل جلاله حی دی نمرې پر خپل دین باندې وجنګېږي، الله ستاسې ناصر او کامیابه کوونکی دی. د انصارو څخه یو څو نفره د ده ملګري سوه او د خالد د سپرو پر ټولۍ یې حمله وکړه تر څو چې خالد په نیزه ووژي او د ده نور ملګري هم شهیدان سوه. د مهاجرینو څخه یو نفر په میدان جنګ کې پر یوه انصاري ورغلی چې په خپلو وینو کې سره اوښتی. مهاجر ورته وویل ای فلانیه آیا ته خبر سوې چې محمد ووژل سو؟ یعنې تا دا خبر واورېدی؟ مهاجر ځان ته معلومات کوي چې خبر رښتیا دی که درواغ. نو ویل ته خبر سوې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو؟ انصاري ویل که محمد وژل سوی وي هغه خپل رسالت ورساوه، اوس تاسې پر خپل دین وجنګېږئ. په دغه قسم قربانیو او شجاعت سره د مسلمانانو د جنګیالیو معنویات او احساسات بیرته راژوندي سوه و دوی ته د دوی عقلونه او تدبیر بیرته راوګرځېده. نو یې هغه د تسلیمېدو او یا دا چې د عبدالله ابن ابی سره د خلاصون دپاره رابطه ونیسي افکار د دماغه وایسته. خپلې اسلحې یې واخیستې او د مشرکانو پر لښکرو یې حملې شروع کړې. کوشش کوي چې د قیادت مرکز ته ځانونه ورسوي. په عین وخت کې دا معلومات هم ورته وسوه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو خبر هم یو جوړ سوی درواغ وه. دې معلوماتو د دوی قوت او همت نور هم ورزیات کړي. نو خود پس له ترخه جنګه او ټینګ مقاومته څخه د هغه محاصرې څخه خلاص وه او په کراره د خپل مرکز پر شاوخوا سره جمع کېده. هلته د صحابه کرامو په جمله کې یوه بله درېیمه ډله هم وه چې د هغو دپاره بل هیڅ شی دونه مهم نه و بې له د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې څخه، چې دغه ډلې د محاصرې په ماتېدلو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ځان په رسولو کې هجوم او حملې شروع کړې چې د دغه ډلې په مقدمه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق، حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم و. که څه هم دوی د جنگ په اولو صفو کې وه، خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک ذات خطر حس کوي نو اوس د ده صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دفاع کوونکو په مقدمه کې ودرېده. کم وخت چې د مسلمانانو د لښکر ډېره حصه هلته په محاصره کې وه او د مشرکانو د ژرندې د 2 پلو په مابین کې میده کېده،
هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ډېر شدید جنگ روان و. موږ مخکې درته وویل کم وخت چې مشرکانو د محاصرې عملیه شروع کړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بې له 9 نفرو بل هیڅوک نه وه. او کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو ته ورنارې کړه الی عباد الله انا رسول الله، مشرکانو هم د ده صلی الله علیه و آله وسلم آواز واورېدی او ویې پېژندی. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مسلمانانو د لښکره څخه یو څوک راورسېږي، کفارو په خپل ټول قوت او شدت سره پر ده علیه الصلاة وسلام حمله وکړه. نو د مشرکانو او د دغه 9 نفرو اصحاب کرامو په مابین کې داسې شدید جنگ شروع سو چې په هغه کې د محبت او قربانۍ، شجاعت او فداکارۍ نادره او بې مثله نمونې ښکاره سوې. امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د 9 نفرو سره یوازې پاته و چې 7 نفره انصار وه او 2 نفره مهاجرین، چې دغه مهاجرین طلحه ابن عبیدالله او سعد ابن ابي وقاص وه. کم وخت چې کفار و ده علیه الصلاة وسلام ته ورنږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک دغه کفار زما څخه شړي او لرې کوي او هغه لره جنت دی یا په جنت کې زما ملګری دی. د انصارو څخه یو سړی ور دمخه سو، تر هغو یې جنګ کاوه چې ووژل سو. کفار نور هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې سوه. دغه رنګه یو نفر د انصارو څخه ورته درېږي تر څو چې 7 سره ووژل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپلو مهاجرو ملګرو ته وویل موږ د خپلو ملګرو سره انصاف ونه کوي. او د هغه 7 نفرو انصارو آخري نفر عماره ابن یزید ابن سکن رضی الله تعالی عنه، ده هم تر هغو جنگ وکړي چې زخمونه یې ډېر سوه او پر مځکه ولوېدی. د عماره ابن یزید رضی الله تعالی عنه تر غذارېدلو او لوېدلو وروسته فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او 2 قریشي ملګري یې پاته سوه. امام بخاري او امام مسلم د ابي عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد د ورځې په ځینو وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بې له طلحه ابن عبیدالله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما څخه بل هیڅوک نه و پاته. او دغه نو نسبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ژوند ته هغه مشکل ترین وخت او ساعت و او و کفارو ته یو طلایي چانس و چې په لاس ورغلی. خو مشرکانو هم د دغه طلایي موقع او فرصې څخه په استفاده کولو کې هیڅ سستي او تنبلي ونه کړه. غواړي چې د دغه وخت څخه اعظمي فایده واخلي، نو یې خپلې حملې ټوله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته متوجه کړې او په دې امید دی چې دی علیه الصلاة وسلام د بینه یوسي. په دغه وخت کې عتبه ابن ابي وقاص چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دی او مشرک دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبره وویشتی او ډبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ وموښته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راسته طرف په کښته زامه کې هغه غاښ ووتی چې په عربي کې رباعیه ورته ویل کېږي، او رباعیه هغه غاښ دی چې د نیش او د مخ د 2 جوړه غاښو په مابین کې دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاندې شونډه زخمي سوه. په دغه وخت کې عبدالله ابن شهاب الزهري کافر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وردمخه سو او پر تندي یې زخمي کړي، یا زموږ په اصطلاح سر مبارک یې ورمات کړي. د بله طرفه څخه یو بل حاسد او عنید د آس پور عبدالله ابن قمعه ملعون راغلی، توره یې پورته کړه، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې واری وکړي. توره په ډېر شدت او قوت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوږه وموښته. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 زغرې یوه پر بله سربیره اغوستې وې، نو د تورې وارې د دغه زغرو په سبب د پرې کېدو تاثیر ونه کوي، ځکه توره پر اوسپنه وموښته، مګر واری ډېر قوي او شدید و،
تر یوې میاشتې زیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوږې د درد څخه شکایت کاوه. فکر وکړئ دغه کافر لعنت الله علیه په څونه قوت سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهلی و چې د هغه وهلو څخه تر یوې میاشتې زیات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوږه خوږېده. دوهم وار بیا ابن ام قمعه ملعون پر راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په توره په ډېر قوت او شدت سره پر سر وواهه او ویل واخله زه ابن قمعه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د خپل مبارک مخ څخه وینې پاکولې ورته ویل اقمعک الله، یعنی الله دې ذلیله که. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا قبوله کړه. ابن قمعه چې د دغه جنگ څخه خپل کور ته ولاړی نو بیا و خپلو پسو ته ور ووتی. د ده پسونه چې د غره پر یوه لاش ګرځېده دی هلته ورغلی، د پسو په مابین ور ننوتی، د ده د پسو څخه یو ښکرور وزګړي پر راعلا کړه او ده یې په سر داسې وواهه چې د غره د لاشه څخه لاندې واچاوه. په ګیلېدو لاندې ولوېدی، ټوک ټوک او مردار سو. نو دغه ابن قمعه چې دوهم وار بیا په قوت سره په توره پر سر وواهه، د هغه خول چې د اوسپنې د زنځیرانو څخه جوړ شوی و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر و، د یوه زنځیر دوې حلقې یا دندانې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر ننوتلې. پر دغه سربیره بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی، سره د دې چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تورې دوه ډېر سخت او شدید وارونه وسوه، خو بیا هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې طاقت سته او مقاومت کوي. ورونو تاسې به نن ورځ د کفارو و ځینو کارو او خبرو ته په تعجب کې یاست چې دوی ولې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغسې ناوړه خبرې کوي. خدا د تعجب وړ او د تعجب ځای نه دی. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ژوند ته وګورئ چې د دعوت د اولې ورځې څخه د شیطان نوکرانو زموږ د لارښوونکي نور سره څه کول او څه کړي دي. خو الله عز وجل خامخا خپل دین غالبه کړی او غالبه کوي. د سپو غپا و اسمان ته نه رسیږي، یا وایي د سپې په خوله دریاب نه مرداریږي. په صحیح حدیث کې راغلی دي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښ مات سو او په سر کې زخمی سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک مخ څخه وینې پاکولې او ویل یې څنګه به هغه قوم خلاص او کامیاب سي چې دوی د خپل نبی مخ ورزخمی کوي او غاښ یې ورمات کوي. حال دا چې دغه نبی و الله ته دعوتوي. الله عز وجل په دغه باره کې د سورت آل عمران په 128 نمبر آیات کې فرمایي لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الله عز وجل په دغه دردون کې حالت کې خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي تعالی په امورو کې هیڅ اختیار نشته، بلکې الله جل جلاله د هر شي اختیاردار دی. یا به الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړي یا به دوی ته عذاب ورکړي، او بېشکه چې دوی ظالمان دي. ورونو په حق سره مشرکان د خپل وحشت او بربریت په سبب د دې وړ او لایق و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع ورته وکړي، مګر د الله جل جلاله دا اراده و چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کړي او د خپل رسول د شو اخلاقو یو ډېره لوړه او شانداره نمونه قائمه کړي او ټول دنیا ته دا وښکاره کړي چې ټول بشریت دی د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل، حلم او عفو ته وګوري چې مشرکان پر د علیه الصلاة والسلام ظلم او تجاوز کوي او دی صلی الله علیه و آله وسلم و هغو ته یوه شرع هم. محترم ورونو څرنګه چې فتاق پای ته ورسېده نو زموږ پاته بحث به په راتلونکې 19مه پته کې واورئ ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.